په هر سلو کې 80 کسانو ته کله کله ډیژاوو کیږي. دا یو داسې احساس دی چې دوی وایي چې دا کار خو مخکې شوی و. ساینسدانان لا په دې پوره نه دي پوهه چې خلکو ته دا احساس ولې کیږي. د صحیح پته لګولو دپاره دوی د هیپنوسیس په ذریعه د ځینې کسانو یاداشتونه جوړ کړه او بیا به یې په دا یاداشت یا یېر کو او یا به یې په یادو ساتو یا به یې په د مختلف ګیمونو او منظرونو په ذریعه ډیژاوو محسوسو. نو دوی په دې نتیجه ورسېده چې ډیژاوو زموږ یاداشت دي چې زموږ سره لوبې کوي. داسې وخت راشي چې هغه کار مخکې په رښتیا باندې شوي وي خو موږ ته صحیح نه یاد. زموږ دماغ د هغې سره یو شان یاداشت واله حصې راونیسي او موږ په دې سوچ کې واچوي چې دا کار خو مخکې شوی دی. دغه شان بلها شی خلک کله کله د ډیژاوو الټه حالت هم محسوسوي. په دې کې انسان یو اشنا څیز ونه پیژني لکه داسې کور یا انسان چې تو ورسره لوی شوی یې. اکثر داسې لفظ زموږ د دماغونو وځي کم چې زموږ دپاره ډېر عام وي او کله کله خو موږ ته په شیشه کې خپل مخ هم ناشنا ښکاره شي. دې ته ژامې ووایي. کله کله یو نالایق کس د بل هنر ته سپک ګوري او وایي چې کنې دا زده کول ډېر اسان کار دی او خپلې غلطیانې نه مني او نه دا مني چې دغه لیول ته رسېدو دپاره زده کړه ضروري ده. خو چې یو څیز موږ څونه ډېر زده کوو هغومره موږ ته لګي چې موږ له دا هیڅ نه راځي. ځکه خو ځینې خلک چې په یو کار کې څومره تکړه یي هغومره به ځان وروسته شماري. نو بس که ستاسو د تره زوی تاسو سره په دې خبره په جنګ شي چې پیرس په ایټلي کې دی نو هغه ته ډنینګ کروګر افیکټ شوی دی. اکثر هوروسکوپس او پرسنالټي ټیسټ یعنی د انسان د ذات په باره کې ټیسټ موږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یې زموږ په باره کې لیکلي یي. دې ته بارنم افیکټ وایي. زموږ دماغ په هغه خبرو جوړ په جوړ ورځي. دا یې داسې جوړ کړي چې تقریبا د هر چا د ژوند سره سمه خوري. خو که چېرته م خیال کړی یې نو چې کومې مثبت او پازیټیو خبرې هغه موږ ته د خپل ځان سره تړلې ښکاري او چې کومې نیګیټیو او منفي خبرې یې هغه موږ په شک کې واچوي. چې کله ته خفه یې یا د په جامو داغ یې تا ته داسې لګي چې دا ټول خلک تا ته ګوري. دې ته سپاټ لایټ افیکټ وایي. چې کله ستا یو څیز ته ډېر خیال یې ستا دماغ تا ته وایي چې کنې دا هر چا ورته خیال دی. په اصل کې هر انسان د خپلې دنیا خاص کس دی او دې ټولې دنیا ته په خپل نظر ګوري او داسې هر یو کس دی. نو بس د دغې دا غم مه کوه چې د یو خاص میټینګ نه مخکې تا ډېر خوراک کړی او تو بیا په میټینګ کې ګډوډ کېږي نو تا ته لګي چې ستا نه دا ټول خلک خبر شوی دی. د دماغو دې دوکې ته ایلوژن آف ټرانسپیرنسي وایي. دا هم د سپاټ لایټ افیکټ د هغې وجوهات شان کیږي. بس دا یاد ساتئ چې نور خلک ستا دماغ نشي لوستی او چاته پته نه لګي چې تو څه سوچ کې. هالو افیکټ د انساني دماغ داسې دوکه ده چې په کم کې موږ انسان د خپلې خوښې او ناخوښې په تله کې اچوو. که یو انسان ډېر ښکلی وي موږ ته دماغ وایي چې دا به تکړه او ښه انسان هم وي. چې ستا څوک بدي شي تا ته د هغه هر کار بد لګي. که هغه خبرې کوي او که خوراک تا له به هسې دا مازغه خرابوي او د هغې کس ټول منفي کارونه به در یاد شي. د دې سره ستا دماغ کې نیورل کنیکشن ښه مضبوط شي او تا ته وایي چې صرف په بد کارونو یې غور کوه او ښه کارونو ته یې ډون شه. کنفرمیشن بایس کې ستا دماغ تا مجبوره کوي چې ته دا یو څیز یا کار کنفرم کا چې تو ټیک یې. تو به صرف هغه معلومات جمع کې کم چې ستا په حق کې او کم چې د هغې الټه یي هغې باندې به ځان ناغرضه کې. په دې وجه چې موږ په انټرنیټ باندې څه ګورو موږ ته صرف هغه څیزونه ښکاري چې کم زموږ دماغ خوښوي او بله دا چې موږ کله دا معلومه کړو چې زموږ رایې ټیک وه موږ ته د زړه تسکین میلاو شي. اینکرینګ د دماغو یو داسې دوکه ده چې موږ د یو کس یا څیز متعلق داسې فیصله کوو چې څنګه هغه کس یا څیز موږ په اولني ځل لیدلی و. حالانکې اولنی امپریشن غلط هم ثابتېدی شي. که چېرته ایمرجنسي شي او تو یو طرف ته ولاړ یې چې زه پرېږده دا نور خلک به ورشي نو ستا دې سوچ ته بای سټینډر افیکټ وایي. چې څونه په یو معاشره کې بای سټینډر زیات وي هغومره به په ایمرجنسي کې خلک په سخته وي. ډیکلاینزم هغه سوچ دی
کله چې تا ته پخوانی وخت ډیر ښه، وسنی وخت ډیر بد او را روان وخت نامعلومه او ګډوډ ښکاري، ته روزانه منفي خبرونه او بد حالات اینې او دا تا نور هم یروي چې وسنی وخت خراب دی. که چېرې ستا یو ملګری د کار USB هیره کړي نو ته به وایې چې دا ډېره غیر ذمهواره ده، خو که چېرې په خپله یېره کې نو ستا سره پلان کې چل شوی و ځکه درنه یېره شوې وه. دې ته فنډامنټل اټریبیوشن ایرر وایي. ته د بل غلطیانې د هغه د کردار د کمزورۍ سره تړې او د خپلو غلطیانو بهانې شمارې. انساني یاداشت د یو ویډیو کیمرا شانکار نه کوي چې هر څیز به یاد وساتي. دې کې ډېره تبدیلي او ډېرې غلطیانې شاملې دي شي. دا ډېر اسان کار دی چې څوک د یو انسان اصلي یادونه ګډوډ کړي. دا داسې دی لکه انسان ته چې ته د یو پارټي ویډیو وښایي چې هغه پکې نه شامل شوی. روزانه زموږ دماغ څه نه څه یېروي چې پکې ډېر ضروري او غیر ضروري خبرې شاملې دي شي. کمنټس کې ووایئ چې ستاسو په دې ټول ټریکس کې د کم یو سره ډېره واسطه راغلې ده. اجازت راکې رڼا د علم خوره کې.